سلامونه تاسو ګورئ هم پښتون او زه یم وطن زیب یوسف زی د ټولو نه اول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. د پاکستان سرحدونه د ترهګرۍ خلاف ریډ لاینونه دي. د پولي د پورې غاړې نه کیدونکي ترهګري نور نشو برداشت کولی. دا موږ ته قبول نه ده چې د ګاونډي ملک خاوره دې زموږ خلاف د ترهګرۍ دپاره استعمال شي. د وزیر اعظم شهباز شریف وفاقي کابینې غونډې ته خطاب. وزیر اعظم شهباز شریف وایي موږ ته د IMF د نوي پروګرام ضرورت دی. ملک د قرضو د جال نه بهر راویستل دي او د ملک معاشي بنیادونه مستحکم کول دي. ملک ته د میثاق معیشت او د یکجهتۍ د لوزنامې ضرورت دی. IMF پاکستان سره د قرضې په اړه د معاهدې خبر ورکړی. معاهده د IMF او پاکستانی وزارت خزانه چارواکو اسلام آباد کې د خبرو وروسته شوې. حتمی منظوري بعد د فند انتظامی بورډ اپریل کې ورکوي. د معاهدې په بنیاد به پاکستان 1.1 ارب ډالر ترلاسه کړي. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دواړه زامن حسن نواز او حسین نواز پال عزیز یا ایون فیلډ او فلیګ شپ ریفرنس کې بری. د احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا د بری کېدو په درخواست محفوظه فیصله اورولې. حسن او حسین نواز له لوري رانا محمد عرفان عدالت ته پیش. حسن او حسین نواز باندې د سازش او مرستې الزام دی. امید لرو چې عدلیه به موږ ته د حسن او حسین پرنګ انصاف راکوي. نن مې د پاکستان تحریک انصاف بانی سره په مختلفو معاملاتو خبرې اترې شوي. د PTI په دور کې افغانستان سره داسې معاملات مخې ته نه راغلي. د تحریک انصاف رهنما بیرسټر ګوهر میډیا سره خبرې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د رشوت غوښتونکي افسر د سر ماتولو حکم. د رشوت اخیستونکي افسر یا اهلکار تعلق چې د هرې محکمې سره وي سر یې مات کړئ. ما په خپله جهنمي کیږئ او نه زمانه جوړوئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور وینا وایي رشوت اخیستونکي او ورکوونکي دواړه دوزخیان دي. الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کې د سېنات الیکشن لپاره د PTI رهنما مراد سعید او اعظم سواتی کاغذونه مسترد کړي. د PTI پارلیمنټریانز رهنما محمود خان د نامزدګۍ کاغذونه هم مسترد. د سېنات الیکشن امیدوارانو غیر حتمی فهرست جاری. سپریم کورټ لخوا د 9 مې په پیښو کې د ککړو 15 ملزمانو ضمانتونه منظورو. ملزمانو ته د 50 زر روپو مچلکو جمع کولو حکم. په ملزمانو په 9 او 10 مې د توړ پوړ الزام. د فوج د مشر جنرال سید عاصم منیر سره د سعودي عرب ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان ملاقات. په دوه طرفه دفاعي تعلقاتو سیمې امنیت او امنیتي شبکې په تعاون خبرې. سعودي شهزاده وايي پاکستان او سعودي عرب په هر مشکل وخت کې یو بل سره ولاړ پاتې شوي. پاکستان سره د تعلقاتو د نور مضبوطولو اراده لرو. د امریکې د نائب وزیر خارجه ډونالډ لو د پاکستان انتخاباتو کې د بد انتظامۍ د پیښو یادونه.
وايي ځینې انتخابي مبصرین شکایت کړی و چې د ډیرو ځایونو کې ورته د انتخابي عمل لیدو اجازت نه و ورکړی شوی. هغه د انتخاباتو وړاندې په سیاسي غونډو او میډیا باندې د بندیزونو ذکر هم وکړ. د بلوچستان هرنای ضلع کې د کویلې په کان کې چاودنه 12 کسان مړه 8 کسان ژوندي راویستل شوي. چاودنه د سکرو کان کې د ګیس جمع کېدو له امله رامنځته شوي. چاودنه کې د 9 په شپه مخې ته راغلي. سوات کې د ټریفیکي پیښې له وجې 2 کسان مړه. د سوات بریکوټ کې شنګردار په مقام یو ګاډی د پیښې ښکار شوی. جوبل شوي کسانو ته ابتدایي طبي امداد ورکړی شوی. د ریسکیو 1122 وایي او راتلونکي 12 غنټو کې د وچ موسم پیشګویي. د ماښام او شپې په وخت به اسمان باندې وریځې خورې وي. د موسمیاتو محکمه وایي د خیبر پښتونخوا په اوچتو سیمو او ګلګت بلتستان په بعضې ځایونو کې د نري باران او په غرونو د نرۍ واورې امکان دی. مهم خبرونه تاسو کتل. تفصیلي خبرونه ورازو د ولندې شاندمې نفس. اوس د خبرونو تفصیل. د بولیټن آغاز کې خبر شامل او وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دی چې د پاکستان سرحدونه د ترهګرۍ خلاف ریډ لاینونه دي او منګه د پولي د پورې غاړې نه کېدونکې ترهګري نوره نشو برداشت کولی. د وفاقي کابینې غونډې ته خپله وینا کې وزیر اعظم وویل چې دا موږ ته قبول نه ده چې د ګاونډي ملک خاوره دې زموږ خلاف د ترهګرۍ دپاره استعمال شي. شهباز شریف وایي موږ ته د IMF د نوي پروګرام ضرورت دی. ملک د قرضو د جال نه بهر راویستل دي او د ملک معاشي بنیادونه مستحکم کول دي. زموږ د فوج ځوانانو د دهشتګرد مړه کړل او د هغې نه پس یې شهادت قبول کړو. قوم په خپلو بهادرو بچو فخر کوي. د ملک د اقتصادي حالات په هکله وزیر اعظم وویل چې موږ لا د ملک د قرضو د جال نه راویستل دي او د معیشت بنیادونه مستحکم کول دي. د دې دپاره موږ ته د IMF د یو نوي پروګرام ضرورت دی. هغه زیاته کړه چې ملک ته د میثاق معیشت او د یکجهتۍ د لوزنامې ضرورت دی. یہ جو سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے. پاکستان کی سرحدیں دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن ہیں. اپنے ہمسایہ برادر ممالک کے ساتھ انتہائی امن کے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں اور انتہائی अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं. लेकिन अगर बदकिस्मती से अगर हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये अब काबिल बर्दाश्त नहीं है. आइंदा भी हमें एक नए प्रोग्राम की ज़रूरत है. खुशी के साथ नहीं बामरे मजबूरी कि हमने अपनी जो माशी जो फाउंडेशन है उसको हमने बहाल करना है. उसको हमने पाँव पे खड़ा करना है और कर्ज़ों से जान छुड़ानी कोशिश करेंगे कि कम से कम इसमें हम कर्ज़े लें जहाँ पर उसके अलावा कोई और हमारा गुजारा नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम कर्ज़ों से जान छुड़ा लेंगे. نړیوال مالیاتي ادارې IMF پاکستان سره د قرضې په اړه معاهدې ته د رسیدو خبر ورکړی دی. د دې معاهدې په بنیاد په پاکستان 1.1 ارب ډالر ترلاسه کړي. معاهدې د IMF او پاکستاني وزارت خزانه چارواکو اسلام آباد کې د خبري وروسته شوې دي. IMF د شروع په ورځ یو بیان کې وویل د معاهدې منظوري بعد د فند انتظامی بورډ ورکوي. د بورډ غونډه به واشنگټن کې اپریل کې جوړه شي. دا قرضه د 3 ارب ډالرو د قرضې برخه ده چې روان کال جنوري کې منظوري ورکړل شوې وه. د IMF بیان کې ویل شوی دی چې د معاشي حالات ښه کولو لپاره نوی حکومت اراده ښودلې ده چې معاهده اسلام آباد کې د 6 ورځو د خبرو وروسته وشوه چې پکې IMF ټیم په معاهدې د خپل جایزه واخیسته.
د پاکستان تحریک انصاف بانی عمران خان ویلي دی چې 15 یا شپږ میاشتې به په جیل کې وي او بیا به حکومت ختم شي. دا حکومت به د 15 نه تر شپږ میاشتو زیات دوام ونه لري. اډیاله جیل کې میډیا سره خبرو کې عمران خان د کیسونو په اړه ویل چې فیصلې وړاندې نشوي دي، دلته صرف کاروایی نه کیږي. د پاکستان تحریک انصاف بانی ویل چې په ملک کې چې سره روان دي ټول نظام یې په ډاګه کړی دی. نگران حکومت، الیکشن کمیشن او اسټابلیشمنت ټول یو دي. هر څه په دروغ روان دي. هغه ویل موږ غدار ثابتولو لپاره د 9 مې پلان جوړ کړی شوی و. ماته په یوه هفته کې 3 سزاګانې راکړل شوې دي، خو دا منصوبه ناکامه شوې ده. هغه زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې سوشل میډیا له لورې زموږ او فوج ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. زموږ هیڅ افیشل اکاونټ نه د شهیدانو په اړه ټویټونه نه دي کړي. اسلام آباد احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دواړه زامن حسن نواز او حسین نواز پال عزیزیا ایون فیلډ او فلیګ شپ ریفرنس کې بری کړي دي. د احتساب عدالت جج ناصر جاوید رانا د بری کېدو په درخواستونو محفوظه فیصله اورولې ده. حسن او حسین نواز له لورې رانا محمد عرفان عدالت ته وړاندې شوي دي. حسن او حسین نواز باندې د سازش او مرستې الزام دی. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسټر ګوهر ویلي دی چې عدلیه به موږ ته د حسن او حسین نواز په شان انصاف راکړي. میډیا سره د خبرو اترو په وخت بیرسټر ګوهر ویلي دی چې په عدلیه باور لرو او هیله لرو چې ډیر ضربه موږ ته انصاف میلاو شي. هغه ویلي دی چې نن زما د پی ټی آی بانی سره په سیاسي مسایلو خبرې اترې شوې دي. بیرسټر ګوهر وویل چې د پی ټی آی په دوري حکومت کې افغانستان سره داسې پیښې نه دي شوي. شیر افضل مروت په د قومي اسمبلی د پبلک اکاونټس کمیټې چیرمنشپ د پاره زمونږ امیدوار وي. د پی ټی آی مشر ویل موږ ټول د مخصوصو څوکو په مسله متفق یو. هیڅ یو سیاسي ګوند د آرټیکل 51 مطابق د ګټلو سیټونو نه زیاتې څوکۍ نشي ترلاسه کولی. د ویل موږ به سبا سپیکر ته رسمي خط لیکو. آی ایم ایف ته مو خط لیکلی دی. هغوی ته مو یادونه کړې ده چې موږ له دې ځایه څوک نه دي لیږلي چې احتجاج وکړي. که په بهر ملک کې مشته پاکستانیان احتجاج وکړي نو دوی یې مخه نشي نیولی. अफगानिस्तान के साथ ऐसे मामलात कभी पीटीआई के दौर में नहीं हुए, इसलिए हम समझते हैं कि यह हुकूमत की नाक़िस फॉरेन पॉलिसी की वजह से, नाक़िस पॉलिसी की वजह से ये सारे खदशात ऐसे आते हैं. हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के दिफा में कोई कसर नहीं रखी जाएगी और हमारे फोर्सेस हमतन पाकिस्तान के दिफा में मजबूत है और इंशाअल्लाह ताला दिफा में कोशिश करते रहेंगे. आज यूनानिमसली खान साहब ने डायरेक्शन दी है और खान साहब ने अप्रूव किया है. इंशाअल्लाह ताला नेशनल असम्बली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए हमारे चेयरमैन की तरफ मरवत साहब इंशाअल्लाह हमारे उम्मीदवार होंगे. रिजर्व सीट पे हम सारे मुतफिक हैं और मुतफिका तौर पर ये हमारा वर्शन है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीते हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती. ये प्रोपोर्शनेट के कानून के खिलाफ है. हम समझते हैं इंशाअल्लाह ताला अदलिया इस पे फैसला देगी, सुप्रीम कोर्ट इसका हल निकालेगी. ये हमारा राइट है और हमें मिलना चाहिए. د سېنات د 48 خالي نشستونو د انتخاباتو لپاره د امیدوارانو لخوا داخل کړی شوي د نامزدګۍ د کاغذونو خلاف د اپیلونو جمع کولو عمل روان دی او دا د اپیلونو به تر سبا ماښام پورې جمع کیدای شي. ټریبیونونه به په دې اپیلونو فیصله د ګل په ورځ کوي او د امیدوارانو نظرثاني شوي لیسټونه به د 9 په ورځ جاري کولی شي. امیدواران به د نامزدګۍ خپل کاغذونه د شروع تر ورځې واپس اخیستی شي. د سېنات د دغه خالي سیټونو دپاره به پولینګ د اپریل په 2 نیټه کولی شي. په مرکز کې په قومي اسمبلی د اسلام آباد دپاره یو سېنیټر په عام نشست او یو سېنیټر د ټیکنوکریټ په خصوصي نشست منتخب کړی شوی دی. دغسې 4 واړه صوبایي اسمبلی به په عامو نشستونو 9 سېنیټران، د ښځو په خصوصي نشستونو 2 او د ټیکنوکریټ په مخصوص نشستونو 2 سېنیټران منتخب کړي. د پنجاب او سند نه بعد د اقلیت په نشست هم یو سېنیټر منتخب کړی شي. د پاکستان تحریک انصاف رهنما شیر افضل مروت ویلي دی چې ممکن ده چې موږ ته د جلسې اجازه رانکړی شي، ولې بیا به هم موږ های کورټ ته ځو. د اسلام آباد های کورټ نه بهر میډیا سره د خبرو اترو په وخت شیر افضل مروت ویلي دی چې اسلام آباد های کورټ کې د جلسې اجازت په اړه په درخواست شمات شوی دی. عدالت لخوا انتظامیې ته په 2 ورځو کې په درخواست فیصلې کولو ویلی شوي دي.
پاکستان تحریک انصاف رهنما ویلي دی چې د جلسې لپاره NOC انتظامیه ورکوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي دی څوک هم رشوت غواړي نو سر ورله ماتوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور DI خان کې دستوري ته خطاب په وخت عوام ته د بدعنواني چارواکو په ضد د کارروایي یو بې مثله تجویز وړاندې کړی دی. علي امین ګنډاپور وویل چې په دې ځای چې د رشوت ورکوونکو په اړه شکایت وکړي خلک ته د رشوت غوښتونکو افسر سر مات کړي. هغه زیاته کړه رشوت اخیستونکي او ورکوونکي دواړه جهنميان دي. د بلوچستان وزیر اعلی سرفراز بگٹی وایي امنیتي ځواکونو ګوادر کې 8 حمله کوونکي وژلي دي. دا ته وسلوالو یو ګروپ د شروع په ورځ په ګوادر پورټ اتارټي کمپلیکس حمله وکړه. وسلوالو غوښتل چې کمپلیکس ته داخل شي ولې امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. چارواکو ویل د ترهګرو کوشش کوو چې یو فوجي چیک پوسټ سره نږدې د ټرک چاودنه وکړي ولې چاودنه ونه شوه. ترهګرو بیا په لاسي بمونو راکټ لانچرو او کلاشنکوپونو حمله وکړه چې امنیتي ځواکونو یې مقابله وکړه. ناقانونه بلوچ لیبریشن آرمي مجید بریګیډ د حملې ذمہواري قبول کړې ده. بلوچستان کې د کویلې په یو کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 12 کسان وژلې شوي دي. چارواکو ویل چاودنه د هرنایي ضلع کې د 9 په شپه رامنځته شوي او 20 مزدوران پکې بند پاتې شول. د معدنیاتو ادارې یو چارواکي ویل د 12 مړو علاوه 8 کسان ژوندي راویستل شوي دي. چارواکو ویل چاودنه د سکرو کان کې د ګیس جمع کېدو له امله رامنځته شوې ده. د قدرتي آفتونو د نظام اداره یا PDMA ویل شاوخوا 1000 فیټه لاندې کان څخه د پاتې کسانو راویستلو لپاره کار روان دی. وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې په پیښه خفګان څرګند کړی دی. د پاک فوج مشر سید عاصم منیر د سعودي عرب سفیر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سره ملاقات کړی دی. د فوج بیان وايي ملاقات کې په دوه طرفه دفاعي تعلقاتو سیمې امنیت او امنیتي شعبه کې په تعاون خبرې وشوې. سعودي شهزاده ویل پاکستان او سعودي عرب په هر مشکل وخت کې یو بل سره ولاړ پاتې شوي دي. شهزاده محمد بن سلمان پاکستان سره تعلقات نور مضبوطولو اراده هم څرګنده کړې ده. هغه ویل سعودي عرب په مستقبل کې هم د پاکستان حمایت جاری به وساتي. د فوج بیان تر مخه د فوج مشر د پاکستان په حمایت د سعودي عرب د مشرانو مننه وکړه. جنرال عاصم منیر د سعودي عرب وزیر اعظم دفاع وزیر د فوج مشر د دفاع نائب وزیر او نورو عالی اعلی فوجي مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. د امریکای یو نائب وزیر خارجه د پاکستان انتخاباتو کې د بد انتظامۍ د پیښو یادونه کړې ده. ډونلډ لو د کانګرسي یو ګروپ کې د پاکستانی انتخاباتو په اړه بحث لپاره یو بیان کې دا څرګندونه کړې دي. امریکایي چارواکي ویل امریکا په پاکستان کې د جمهوریت ادارو مضبوطولو لپاره کار وکړي. ډونلډ لو ویل د امریکای خارجه وزارت په انتخاباتو کې د بد انتظامۍ په اړه مخکې موقف څرګند کړی و. هغه د انتخاباتو وړاندې په سیاسي غونډو او میډیا باندې د بندیزونو ذکر هم وکړو. امریکایي چارواکو زیاته کړه چې خارجه وزارت انتخاباتو کې د مداخلت مذمت او د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. هغه ویل ځینې انتخابي مبصرین شکایت کړی و چې ډېر ځایونو کې ورته انتخابي عمل لیدو اجازت نه و ورکړل شوی. صدر مملکت آصف علي زرداري د قاضي په توګه د مظاهر نقوي د برطرفۍ منظوري ورکړې ده. د قانون وزارت د قاضي مظاهر نقوي برطرف کولو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. نوټیفیکیشن کې ویل شوي دي چې سپریم جوډیشل کونسل مظاهر نقوي د عدالتي غلطکارۍ په تور مجرم اعلان کړی دی. د مظاهر نقوي د قاضي په توګه د خپل څوکۍ نه د استعفا کولو نوټیفیکیشن هم بیرته اخیستل شوی دی. بولټن کې بعد خبرونو لړۍ دوامداره وي خو وخت شو د لنډې شاندمې هم پښتون سره اوسئ.
بریټن کې یو واری بیا هرکلی اوس خبر شامله سپریم کورټ نن د 9 مې په پیښو کې د ککړو 15 ملزمانو ضمانتونه منظور کړل. جسټس جمال خان مندوخیل وویل چې آیا موږ د پولیس د یو کانسټیبل په بیان یو پخوانی وزیر اعظم غدار وګڼو. د سماعت په وخت باندې جسټس اظهر رضوي وویل چې په ملزمانو د ډزو کولو الزام دی خو نه وسله برآمد کړل شوې ده او نه پولیس والا زخمی شوی دی. تفتیشي افیسر د ځایه قصې جوړې کړې دي. هغه د تفتیشي افسر نه تپوس وکړو چې آیا د سی سی ټي وي کیمرو نه د ملزمانو تصدیق شوی دی. تفتیشي افسر جواب ورکړو چې د پنډۍ د حمزه کیمپ سی سی ټي وي کیمرې مظاهرینو ماتې کړې وي. په جواب کې جسټس جمال خان مندوخیل وویل چې د دې مطلب دا دی چې د ملزمانو خلاف هیڅ ثبوت نشته، صرف پولیس بیانونه دي. جسټس جمال خان مندوخیل وویل چې آیا د ریلی ویستل یا د سیاسي جماعت رکن جوړېدل جرم دی. هغه زیاته کړه چې دا ټوله تباهي په سټوډنټ یونین او سیاسي پارټو د پابندو په وجه راغلې ده. عدالت د پنجاب حکومت د وکیل نه تپوس وکړو چې په ملزمانو د ترهګرۍ دفعات ولې لګول شوي دي. وکیل جواب ورکړو چې ملزمانو د ISI په کیمپ حمله وکړه. جسټس جمال خان مندوخیل ورته وویل چې د ریلی ویستل د کوم ځای نه ترهګري ده. ترهګري هغه وي چې د APS پیښور یا د کوټې په کچهرۍ کې شوې وه. وروسته عدالت د ملزمانو ضمانت د 550,000 روپو په مچلکو منظور کړ. د پاکستان تحریک انصاف د مئی د 9 نیټې د پیښو تحقیقاتو لپاره د ګډ تحقیقاتي ټیم د جوړولو غوښتنه بیرته واغسته. د پیښور های کورټ جسټس SM عتیق شاه او جسټس صاحبزاده اسدالله د درخواست اوریدنه وکړه. د PTI وکیل قاضي انور عدالت ته وویل چې موږ دا درخواست واپس اخلو. اوس منتخب صوبایي حکومت راغلی دی، د کمیشن جوړولو اختیار د صوبایي حکومت دی. عدالت د درخواست واپس اخیستو په اړه سماعت ترسره کړو. د خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه ځنډولو لپاره د حکومت هڅې. د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د جمعې په ورځ د مارچ په 22 د اسمبلی غونډې رابللو حکم کړی دی. د گورنر پرنسپل سیکریټري هم د غونډې د رابللو لپاره د اسمبلی سیکریټري ته خط استولی دی. د لیکنې له مخې غونډه د مارچ پر 22 ماسپښین 3 بجې رابللې شوې ده. په غونډه کې به د اسمبلی منتخب غړي په مخصوصو نشستونو سوګند پورته کوي. د اپوزیشن مشر پرون گورنر ته په یو لیک کې ویلي و چې د اسمبلی غونډه راوبلي. پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور نه اهله کولو درخواست باندې د الیکشن کمیشن کارروایي ودرولې ده. پیښور های کورټ جسټس اجاز انور او جسټس وقار احمد د کیس اوریدنه کړې ده. د درخواست گزار وکیل وایي د علي امین ګنډاپور په ضد د ټاکنو کمیشن ته د خپل اساسي د نه ظاهرولو شکایت شوی دی. الیکشن کمیشن علي امین ګنډاپور د مارچ په 26 نیټه طلب کړی دی. نوټیفیکیشن یې هم جاری کړی شوی دی، حلف یې هم پورته کړی دی. په کوم باندې چې جسټس اجاز انور وویل چې فلحال یوازې نوټس جاری شوی دی. د درخواست گزار وکیل وایي چې د ټاکنو کمیشن له ټاکنو وروسته د کاروایي کولو واک نه لري. د نامزدګۍ په وخت د اعتراض کولو موقع موجود وه، په دغه وخت هیڅ اعتراض نه و پورته شوی. جسټس اجاز انور ریمارکس ورکړي دي چې اوس د سپریم کورټ فیصله هم راغلی ده، هیڅ ادارې ته د اختیار نشته چې د صادق او امین یې وکړي. پیښور های کورټ د الیکشن کمیشن عمل متعلق او جواب یې طلب کړی دی. خیبر پختونخوا کې د سینټ انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونو جانچ پړتال مکمل کړی شوی دی. د اعظم سواتی مراد سعید او پخوانی وزیر اعلی محمود خان کاغذونه مسترد کړی شوي دي. د نورالحق قادری او فیصل جاوید په ګډون د 13 امیدوارانو کاغذونه د اعتبار وړ اعلان شوي. د ټاکنو کمیشن د معلوماتو له مخې د 42 امیدوارانو کې د 13 امیدوارانو کاغذونه منظور کړي دي. د 12 امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه مسترد کړي شوي دي. د عامو څوکو لپاره د 14 امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه منظور کړي شوي دي. د 9 امیدوارانو کاغذونه رد شوي. د ښځو د 20 څوکو لپاره د 1 امیدوار کاغذونه رد شوي. د 6 ښځینه امیدوارانو کاغذونه منظور شوي دي. د 2 ټیکنوکریټ څوکو لپاره له 10 څخه د 8 امیدوارانو کاغذونه د اعتبار وړ اعلان شوي دي. د ټاکنو کمیشن د بیان په وینا د کوم امیدوارانو کاغذونه چې رد شوي دي دوی کولی شي چې د مارچ تر 21 پورې الیکشن ټریبیونل کې اپیل دایر کړي.
د سېنات انتخاباتو لپاره د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو د نامزدګۍ کاغذونو ردولو په اړه د بیرسټر سیف غبرګون مخې ته راغلی دی. د خیبر پختونخوا حکومت ویاند وایي د پی ټی آی د سېنات امیدوارانو د نامزدګۍ د کاغذونو ردول د افسوس وړ دي. په پیښور کې د روژې له پیل راهیسې د سبزیانو او چرګانو بیې راټیټې شوي دي او 1 کیلو پیاز په بیه کې 100 روپو پورې کمی شوی دی. د سرکاري نرخنامې له مخې د کیلو پیاز بیه له 300 څخه 200 روپو ته راټیټه شوې ده. د ټماټرو په نرخ کې د 80 روپو کمیدو وروسته نرخ د 180 روپۍ شوی دی. گازري 80، بادرنګ 80 او الو 80 روپۍ کیلو باندې خرڅیږي. د روژې له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې د ژوندي چرګانو بیه 15 روپۍ راټیټه شوې ده. سینیر سیاستدان ثناء الله خان میاخیل د اوږدې بیمارۍ نه پس په ډیایي خان کې په حق رسېدلی دی. ثناء الله خان د صوبایي اسمبلۍ د غړي احسان الله میاخیل پلار، د قومي اسمبلۍ د غړي فتح الله میاخیل او قیصر خان میاخیل مشر ورور و. مرحوم ثناء الله خان میاخیل 15 ځله د صوبایي اسمبلۍ غړی او 2 ځله صوبایي وزیر پاتې شوی دی. ثناء الله خان میاخیل په خپل پلارني کلي کې خاورو ته سپارلی شوی دی. موسم خبر شاملو د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي 24 غنټو دوران د ملک په زیاتره سیمو کې به موسم یخ او وچ وي او په بالای سیمو کې به سخت یخني وي. د دوران وفاقي سرخار اسلام آباد، د ګلګت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا او بالای پنجاب په ځینې ځایونو پړق پړق سره د باران او په غرونو د واورې ورېدو امکان څرګند شوی دی. تیر شوه روز دوران هم په زیاتره سیمو کې موسم وچ پاتې شوی و. د موسمیاتو محکمې تر مخه نن د کم نه کم درجه حرارت د سین سیمې مټۍ کې 9 او د بلوچستان سیمې لزبیلا کې 18 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړل شوی دی. دا تر دې دمه مهم خبرونه. د نورو خبرونو اپډیټس لپاره د هم پښتون سره اوسئ. شپه مو په خیر. د الله په امان.